کله یو سړی اولنی رکعت نه بعد دویم ته پاسي یا د دریم نه څلورم ته پاسي او جلسه استراحت پکې کوي نو په دې ټیم کې به تکبیر د ناستې په دې وخت کې وایي که نه کله چې ودرېږي تکبیر به وایي او بله مسله که چېرته امام امامتي ورکوي یو ځای کې او هغه ته دا پته ده چې د خلکو ته د جلسه استراحت علم نشتی نو که چېرته دی راپاسي د سجدې نه والله اکبر ووایي او کینی نو خلک ودرېږي ځکه چې هغوی ته جلسه استراحت پته نشتی نو څه به کوي جواب د دې مسلې هغه دا دی اول دا خبره معلومول غواړي چې جلسه استراحت څه ته وایي دې نه زموږ خلک زیات په دې نه دي خبر ځکه چې هلته مسله دا ده چې زمونږ مولا زمونږ کتاب زمونږ مذهب نو که په هغې کې یو مسله وایو موږ پې عمل کوو که په هغې کې نه موږ پې عمل نه کوو جلسه استراحت دا سنت طریقه ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده او سنت چې ورته ویلی شي معنی دا چې اجر ورسره ډېرېږي او که څوک یې ونه کړي نو مونځ یې ورسره نه خرابېږي اگر که بعض علما ورته لازم ویلې ده خو نه تحقیقي قول دا دی چې دا سنت طریقه ده څه ته وایي جلسه استراحت کله چې ته د دې اولني رکعت د دې دویمې سجدې نه سر راوچت کړي نو ډایرکټ به ودرېږي نه کې به نه الله اکبر کېناستې بیا به ودرېږي دا چې ودرېږي دې کې به الله اکبر نه وي الله اکبر به د کم ټیم کې چې سر راوچتې او کینی لږ معمولي کېناسته دې ته وایي معمولي کېناسته دا چې ته ناسې معمولي سړی کینی بیا ودرېږي دغه شان د درېم نه چې څلورم ته راپاسي دې ته جلسه استراحت وایي استراحت یعنې دمه فایده د دې دا یي اول خو د ټول اولنۍ خبره بار بار موږ کوو چې که موږ ته د یو خبرې حکمت معلوم نه شي څه خبره نه ده چې صرف موږ ته دومره معلوم وي چې الله ویلي او د الله پیغمبر ویلي دي فایده د دې جلسې دا یي چې سړی صحیح کینی او بیا په طریقه پاسي او ځکه اکثر کې تاسو له بوډاګان لیدلي یا چې چاته څه مسله یي د هډوکو چې د سجدې نه ډایرکټ ودرېږي دوی ته ډېر مشکل وي ګرانه یې ورته خو چې کینی او د هغې نه بیا پاسي نو دا ورته اسانه وي نو جلسه استراحت دا سنت طریقه ده ښه د الله اکبر به سړی کله وایي چې کله د سجدې نه سر راوچتی که نه د دې ناستې نه ودرېږي نو ښکاري داسې والله اعلم حدیثونو ته چې سړی وګوري چې دا کله ته د سجدې نه سر راوچتې الله اکبر به ووایې بیا به کښېنې لږ ساعت چې کښېناستې بیا چې ودرېږي بیا به الله اکبر نه وایې دوه تکبیرونه پکې بلکل نشته اگر که بعض علما دا وایي دې کې د علماو درې قوله دي یو قول دا دی وایي ته به بغیر د تکبیر نه راپاسې کې به نه بیا چې ودرېږي الله اکبر به ووایې دویم قول دی کې دا دی چې ته چې سر راوچت کې الله اکبر به نه وایې د ودرېدو نه مخکې په ناسته به الله اکبر شروع کړي هغه ودرېدو پورې به یې ورسې دریم قول دا دی کوم چې ما ذکر کو چې کله ته سر راوچتې د سجدې نه الله اکبر به ووایې بیا چې ودرېږي بس بیا به نه وایې او دا د حدیثونو نه هم دقه شان ښکاري لکه یو حدیث به پرې ووایو په صحیح بخاري سے مسلم کې حدیث دی ابو هریره رضی الله عنه وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مانځه طریقه ذکر کوي وی کله چې هغه به مونځ کوو وبدرېد نو الله اکبر به یې ووایي بیا چې به رکوع له تو بیا به الله اکبر ووایي بیا چې به راپاسېدو رکوع نه سمع الله لمن حمیده به یې ووایي بیا به ربنا لک الحمد ووایي بیا چې به سجدې له تو بیا به الله اکبر ووایي ثم يكبر حين يرفع رأسه بیا چې به د سجدې نه راپاسېدو دا کومه سجده ده درېمه دویمه نه ده اولنۍ ده که توجه هم دې خبرو ته نه وي چې بندې کړو اولنۍ ده خبره په غور سره اورئ او زه چې له دومره وضاحت کوم او دومره خبرې تفصیل کوم دې دپاره تاسو ورته سوچ وکړئ وی رسول الله وسلم چې به د رکوع نه بیا تو سجدې له الله اکبر به وي بیا چې به یې سر راوچتو الله اکبر به وي دا اولنۍ سجده شو بیا چې به سجدې له تو الله اکبر به وي ثم يكبر حين يرفع رأسه بیا چې به سر راوچتو الله اکبر به وي دې ځکې دلیل زموږ هغه دا دی چې ثم يكبر حين يرفع رأسه چې سر به راوچتو الله اکبر به وي اوس کیدای شي د اولني رکعت نه دویم ته راپاسي
او کیدای شي د درېیم نه څلورم ته راپاسي جلسه استراحت پکې کوي خو الله اکبر اله وایي چې کله سر د سجدې نه راوچتوي او د جلسه استراحت باره کې راته یو حدیث ویم چې په دې زړه مطمئن شي کوم ملګري اول پرې راوړي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی هغه کس چې جومات ته راننوتو او مونځ یې وکړو رسول الله وسلم باندې سلام واچو هغه له سلام جواب ورکړو ویې لاړ شه تا مونځ نه دی کړی مونځ یې بیا وکړو بیا یې وکړو بیا چې هغه راغی یا رسول الله ما ته د مانځه طریقه وښایه نو هغه ورته طریقه وښوه اوږد حدیث دی په هغې کې دا دي چې د رکوع نه بعد ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا بیا به سجدې له لاړ شي چې ته ښه مطمئنه سجده ولګې ښه مطمئنه بیا به راپاسې ته به ښه مطمئن کښېنې ثم اسجد حتى تطمئن جالسا بیا به سجده ولګې چې ته ښه په ارام سجده ولګې ثم ارفع حتى تطمئن جالسا بیا به پاسې چې ته ښه مطمئن کښېنې او دغه طریقه په ټول منځه کېږي دلیل کوم ځای کې دی چې دویمې سجدې نه راپاسې بیا به کښېنې دې ته جلسه استراحت وایي دی ورته نه دي ویلي چې ته راپاسې ډایرېک به ودرېږي نو دا ناسته دلته چې ورته ښورې ده دې ته جلسه استراحت وایي ښه اوس راځو دې مسلې چې امام به څه کوي لکه اوس زه دلته امامتي ورکوم او ما ته پته وي چې یاره شاته کسانو ته د دې مسلې علم نشته نو که زه جلسه استراحت وکړم او راپاسم الله اکبر زه به کښېنم خلک به ودرېږي نو دې ځای که به کوي دا کار چې اول به دا مقتدیان پوهه کړي به دې خبره چې زه به داسې جلسه استراحت کو او کله چې عالم امام یو کار داسې کوي چې هغه ته پته ده چې عوامو ته د دې خبرې علم نشته نو اول عوام پوه کول پکاري او مقتدیان چې هغوی په امام باندې بدګمانه کېږي نه بدزنه کېږي نه او بیا خصوصا زمون خلکو کې دا مسله ده چې هغوی ځان ته د کمي نسبت نه کوي چې یاره موږ به دې مسلې نه وو خبر یاره وایي سړی خو نن خطا شو صبر وکړه کیدای شي تا ته دې مسلې پته نه نو اول مقتدیان پوه کول پکار دي امام له چې ګوره زه نن یا زما طریقه ده یا داسې کوئ دا منځه کې سنت طریقه ده لکه اوس ګوره قرآن کې اووه قرأات هم شتي لس قرأات هم شتي لهجې دي او دا متواتر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته رارسېدلي اوس خو دې خلکو وپېژندي ځکه چې د انټرنیټ عام شو د بعضو قاریانو مشهورو تلاوت یې واورېد هغه بعضو کې بلکل ټکی بدل شوی نو که اوس ته د تلاوت شروع کړي بغیر د دې نه چې مقتدیانو ته ووایې ټول دې په تشویش کې واچوه لکه زه اوس مانځه ته مخکې شم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين يا مليك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم ټول به شانه کېدي چې فتحې شروع کړي لکه اوس دلته زما خوله خطا شوې نه و درې څلورو کسانو جواب راکړو که صورت لنډۍ صورت و ډېرو ته یاد څوک پکې صبر هم نه کوي چې یاره کېدای شي امام سالي یا نو که چېرته دا تلاوت مو وکړو نو هر یو به فتح راکړي چې خطا شوی نه داسې نه داسې نو اول په کار دا ده چې زه دې کسانو ته ووایم چې نن به زه په داسې قرت کې تلاوت کو یا په داسې یو روایت کې به تلاوت کو نو چې مقتدیانو ته له مخکې نه پته خو که چېرته بیا هم د دې امام دا اشکال وي چې یاره صحیح د ما خلک پوه کړي هم دي خو دې جومات ته داسې کسان راځي چې هغه نه وي یعنې د لارې جومات دی یا داسې کسان راځي چې هغه متعصبه دي زما دا خبره نه اوري او زه دا سنت طریقه کول غواړم نو بیا د هغې طریقه دا ده د علماو په اختلاف کې دا فایده چې کله بیا په داسې وخت کې ګنجایي شي چې ته په هغه بل قول عمل وکړي او دا فتوه شیخ ابن عثیمین او شیخ ابن باز هم ورکړې ده رحمهم الله هغه دا چې کله ته راپاسې د سجدې نه نو الله اکبر مه وایه کله چې ودرېږي الله اکبر ووایه نو چې ته الله اکبر وایې نو خلک به هم تا سره پاسي که څوک جلسه استراحت کې به وکړي او که څوک نه کوي نو هغه به هم تا سره پاسي پوه شوې بې که نه والله اعلم